جی ملګرو سلامونه مې ومنئ او ډېرې ورځې پس تاسو په خدمت کې یو ځل بیا د نیویارک نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. فضل الله یم د وایس اف امریکا ډیوا خبریال. دې ټایم کې زه د نیویارک په واشنګټن سکویر کې ستاسو سره د ډیوا د فیسبوک د لایو خپرونه کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ډېرو ملګرو پیغامونه م رالیږل چې دومره ورځې چېرته وې د هغې څه علت و هغه به م درته ووایم. لغون ته کې بیمار شوی وم او د هغې نه پس چې دی نو په کور کې وم خو شکر دی دا زما هر څه ټیک دي او بالکل ښه یم. اوس به راشو د دې ته چې زه دې ځای کې ولاړ یم. دا واشنګټن سکویر دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د مۍ 15 نیټه باندې د منیسوټا چې کوم مناپلس ښار دی هلته کې د پولیس او د یو تور پوستکي کس چې کوم واقعه راپېښه شوه هغه رامنځته شوه. هغې نه پس په ټوله امریکا کې د احتجاجونو یو نړۍ پیل شوه او نه صرف د امریکا په مختلف ریاستونو ایالتونو کې بلکې د نړۍ په مختلف ښارونو کې هم دا وخت دا مظاهرې روانې دي. زه به تاسو ته دا ووایم چې د برطانیې د لندن په ښار کې د برلن په جرمني د جرمني په برلن ښار کې دغسې په سویډن کې او دغسې که تاسو وګورئ نو د نړۍ په مختلف ملکونو کې د جارج فلایډ چې کوم ویل کېږي چې هغه د پولیس په ولکه کې چې دی نو مړ شوی دی. جارج فلایډ څوک و؟ هغه یو تور پوستکی امریکایي و د منیاپلس د منیسوټا چې کوم منیاپلس ښار دی نو په هغې کې هغه یو دوکان ته لاړو. هلته کې هغه څه سودا وکړه او هغه د $10 چې دی نو هغه نوټ ورکو او هغه $10 نوټ د هغه دکاندار د وینا ته مطابق چې دا جعلي و هغه پولیس ته ټلیفون کړی دی 911 یې کال کړی دی پولیس راغلی دی او هغې جارج فلایډ چې دی نو رانیسلی دی او په دغه وخت کې چې دی نو هغې جارج فلایډ چې کله ونیسو نو هغه په زیږون په مرۍ باندې د هغه پولیس چې کوم چارواکي و هغه خپه ایښې وه او تر پوره 8 منټه پورې د هغې نه پس هغه بېخوده شو او بیا امبولینس کال کړی شو. امبولینس بعد هغه لاړو او هغه اسپتال ته ورسولی شو. هلته کې چې دی نو بیا هغه د خپل ژوند نه لاس پورته کړی او هغه مړ شوی و. د هغې نه پس هغه پولیس والا او د هغې نه پس د هغه نور چې کوم 3 ملګري دي هغوی هم چې دي سزا کړی شوي دي. د هغې خلاف چارجز دي او د 3rd ډیګري ورته ویل کېږي هغه چې دی نو د هغې تحت چې دي هغې اوس د هغې خلاف مقدمه روانه ده. د دغې د وجې نه پس د هغه جارج فلایډ چې کوم هغه او د هغه خاندان او د هغې نه پس د دنیا د نړۍ د ګوټ نه د امریکا د مختلف ایالتونو نه چې دي نو دا د احتجاج نړۍ پیل شوې. تاسو به زما شاته ګورئ زه تاسو بوزم دا جارج واشنګټن پارک دی جارج واشنګټن سکویر دی. دلته کې خلک راجمع شوي دي. موږ کوشش کوو چې د دوی سره هم خبرې وکړو چې د دوی څه غوښتنې دي د حکومت څه دریځ دی د پولیس څه دریځ دی هغه هم زه تاسو ته ټول وایم. خو تاسو ته پته ده چې کووډ-19 هم دی. نن په امریکا کې د کووډ-19 یا د امرجنسي چې کله نه بیړني حالات اعلان شو نو د هغې 200 ورځې یعنې 98 ورځې وشوې او د سبا نه بله ورځ یعنې د جون در 8 نیټې باندې به دی ویل کېږي چې مارکیټونه به او نیویارک سټیټ به بیرته کلاویږي. دا تاسو ګورئ دې ځای کې دا خلک راجمع دي او دا چې دي دی راغلي دي او دی چې هم هغه تور پوستکی چې هم جارج فلایډ دی د هغه د مرګ وایي چې پلټنې دي وشي او هغې کې کوم سزاوار خلک دي نو هغې ته دې چې دی نو په کمل توګه سزا ورکړی شي. د دې ځای کې د پولیس چارواکي هم راغلي دي دوی هم ولاړ دي او دوی چې دی نو دلته کې د دې خلکو ته که تاسو وګورئ نو دا ټول چاپېره د پولیس چارواکي راغلي دي. دا پارک دی ما تاسو ته وي واشنګټن سکویر پارک او زه هم دلته راغلی یم او مونږ تاسو ته د دې مظاهرې چې دا وخت د امریکا په مختلف ایالتونو کې روانې دي د هغې غوښتنې دلته کې خلک څه کوي څه وایي دا به هم تاسو ته وایو. او د دې سره سره زه تاسو ته د کیمرې د مخ اخوا کومه. زه ستاسو ډېره مننه کوم. ما سره ملګري هم را روان دي کلثوم جان محمد ایاز عمران احمد خان
ایان خان پی ټی آی، نجیب الله وطنیار، ملک رات دا موږ سره دي. خو زه کیمرې له مخه خوا کوم او دلته ګورو چې په دې مظاهرې کې کم کم خلک راغلي دي او د هغوی څه غوښتنې دي. دا تاسو ګورئ دا جارج واشنګټن پارک دی د نیویارک کې، او دی چې دی نو د جارج فلایډ دا تاسو ګورئ چې بلیک لایف میټرز، او دی وایي چې یاره دا پلیکارډ یې راغستی دي ناٹ ون مور، وایي چې موږ نه غواړو چې بل څوک ترې مړه شي. او دغسې چې دی دلته کې د دې احتجاج به زه تاسو ته لون ته کې بیکګراونډ دا ووایم چې اول خو کووډ 19 و، کورونا وه، اوس چې دی نو د جارج فلایډ د مرګ نه بعد که تاسو وګورئ نو یو نوې اصطلاح چې دی نو هغه راووته او هغه وایي چې بلیک لایف میټرز، چې کوم تور پوستکي خلک دي د هغوی ژوند هم یو معنی لري. نو دا چې دی یو نوې اصطلاح جوړه شوه د جارج فلایډ د مرګ نه بعد، او دی وایي چې دلته امریکا کې چونکې د دې ځای قانون دی، د دې ځای آئین دا وایي تا ته پوره اختیار درکوي، ستا د اظهار رای آزادی، ستا دی چرې هم دا نه غواړي چې د مذهب یا د نسل پرستۍ په بنیاد باندې دی د چا سره زیاتې وشي. نو هر چاته د خپل مذهب د عبادت، د خپل دین، د خپل د هغې تبلیغ، دا د امریکا آئین تاسو هر چاته حق ورکوي چې دلته هر چاته د خپل مذهب ازادي ده، د خپل ژوند جواک، د خپل غوښتنو د انسانیت په توګه د هر چاته وکتی شي، نه چې چاته امتیازي سلوک وشي. او د دې ځای دا آئین دی او دا د دې ځای قانون دی. نو دی دلته کې چې دا خلک روتی دي نو دا هم د دې دپاره روتی دي چې کم جارج فلایډ دی کم هغه سره زیاتی شوی دی، نو دوی وایي چې هغه ته د انصاف ورکړی شي. نو زه خبرې تاسو ته کوم او ګرمي هم ډېره وه خو لږ باران وشو، نو ګورو چې دا خلک څه وایي دلته کې. زه تاسو ته لږ دا منظرکشي کوم، هر چېرته بورډونه نظر باندې راځي او دا ساین بورډ هم دی لیکلي دي او پلیکارډ یې لګولی دي، دی وایي چې بلیک لایفز میټر. Justice, take action, Black Lives Matter. No justice, no peace. هر چاته چې تاسو ګورئ نو د خلکو پلیکارډ یې راوچتي کړي دي، په هغې لیکلي دي چې بلیک لایفز میټر، او چې دې ځای کوم تور پوستکي خلک دي نو هغوی هم اهمیت لري. خو که تاسو وګورئ نو دې ځای کې د مظاهرو سره سره نه صرف چې تور پوستکي خلک بلکې د دې مقامي چې کوم سپین خلک دي هغه هم د دې مظاهرچیانو سره راغلي دي او دوی سره په دې مظاهره کې شریک دي. دې ځای دی لیکي چې اینډ پولیس بروټیلیټي، او بیا چې دی نو دا مختلف خلک را روان دي. دا تاسو وګورئ او دا د امریکې نیویارک ایالت دی، دلته کې جارج واشنګټن چې کوم پارک دی یو ډېر مشهور پارک دی، او په هغې کې دا خلک جارج فلایډ چې کوم د ویل کېږي چې د پولیس په حلقه کې وژل شوی دی د هغه په حق کې مظاهره روانه ده، او دوی غواړي چې هغه او د هغه کورنۍ سره د انصاف وشي.
Do you want to say something, Adam? It's a press. Okay, no problem. دا تاسو کدی شي چې دا خلک راوتی دي او دوی ماغه ساين بورډ بینر دوی چت کړی دی وایټ سایلنس اس وایلنس دوی وایي چې کوم د دې سپین خلک دي کدا غي خاموشي چې ده نو دا هم یو تشدد دی او دا هم خاموشي نه د پکار دی وی چې بلیک لایوز میټر هر طرف ته تاسو تماوي یو نوې اصطلاح چې دی نو هغه روته او هغه نوې اصطلاح ده چې د جارج فلوید د مرګ او دغه د پلټنو دپاره د هغې دپاره دا خلک را جمع شوي دي او هغوی دا احتجاج کوي چې هغه کورنۍ سره دی پوره انصاف وکړی شي دا خلک دا د جارج واشنګټن پارک دی څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې دا خلک امریکا کې چونکې د دې ځای آئین هر چاته د تحفظ حق ورکوي هر چاته د خپل مذهب د اظهار رائے د ازادۍ د انصاف او د قانون بالادستۍ د هغې حق ورکوي او د هغې سره سره چې دی نو هر چاته چې دی نو هغه دا حق حاصل دی چې هغه سره چا سره زیاتی وشي هغه د انصاف دپاره غوښتنې وکړي دا خلک هم را جمع شوي دي او دی چې کوم جارج فلوید په مینیاپولس کې کوم وژل شوی دی د پولیس لخوا ویل کېږي په هغې باندې مختلف چې کوم میډیا ده مقامي او چې کوم نړیوال میډیا ده په هغې کې هم چې دی نو د جارج فلوید مرګ په هکله باندې ډېر زیات کوریج روان دی او هغې چې دی نو ټول نړیواله میډیا مطبوعاتي ادارې هغه لګیا دي د جارج فلوید په هکله چې دی نو هغوی لایو ټرانسمیشن کوي او هغوی چې دی نو هغوی لګیا دي او هغوی غوښتنې کوي چې د هغه کورنۍ سره دې انصاف وشي
census really loud. If you think Black Lives Matter, say census. I need everybody, when they finish here, before you go home, to get on your phone and go to my2020census.org. Everybody say my2020census.org. It's critically important. When we saw the COVID and everything happen and Elmhurst Hospital got overrun, I don't know if many people know, but the hospital beds and those counts are decided 10 years ago from a census count. And so what's going to happen 10 years from now is they're going to use the count that we do right now. New York City is below the national average. Black people are even below that. And so we have to be counted. So when you go to the hospital, when you put your kids in school, those spots are there. When you want to sit in the hospital, we're there. Everybody say census. All right, who's unafraid to say Black Lives Matter? The answer to that is yes, it does. The answer is not all lives matter. I don't want to hear anything else. We are just saying Black Lives Matter. And I'm not okay. So I want everybody to say I'm not okay. Say I'm not okay. Just our black brothers and sisters, I want to give you the space to say I'm not okay. Say I'm not okay. I always try to do that because our beautiful coalition here is so wonderful to see black, white, Asian, Muslim, Christian, everybody coming together screaming Black Lives Matter. But I want you to also understand is that very often black folks have to look at these videos and go to work the next day like nothing happened. Like they have not for Black Lives. Asian for Black Lives. To say I'm not okay. Black women in particular are called angry black women at work, and they have Amy Coopers around them that lift that up. And I want to make sure that that space is there for them to say, I am not okay, and we should support. I heard the governor put forth a plan that he wants to get done. And it's got to be a good start. But it's low-hanging fruit. We didn't come out here for days and days and days for long-hanging fruit. We are here to dismantle a system of discrimination and oppression that has been rooted in this country from its inception. We demand it. So we don't want a good start. We don't want the low-hanging fruit. I want all the fruit that everybody has access to. We want access to all that fruit. And I always say, I'm not here to tell you how to protest. I'm here to facilitate that. And my mother, who's Caribbean, used to say, if they can't hear, they're going to feel. Woo! And the only reason people are responding now is because they are feeling. About 2 years ago, whatever it was, when people were taking a knee, all the people who are taking knees now excoriated Colin Kaepernick and everybody else for taking a knee. Now they want to take that because they are scared of what's happening in these streets. Now I'm a citywide elected official, so I have to be clear. I don't want things broken and things burning. All I want is the same energy you bring to discuss that, to discuss Black Lives. That's all I ask. My colleague, Majority Leader Glory Combo, had a hashtag, justice. Hashtag, justice stops looting. And so we're talking about the violence, and we want the violence to stop, but poverty, people who are living in nature with rats and roaches and mold that looks like carpet